السلام علیکم ورحمت الله. نن داسې یو ښایسته ځای درته وښیم لکه دا هم چې چا دغسې جوړ کړی په لاسونو باندې ولې دا قدرت جوړ کړی رب تعالی جوړ کړی داسې ځای دی ډېر کمه ساحه ده. فکر وکړه داسې 1.5-2 متره دغه مسافه به وي چې دلته بند شي دا ځای داسې غوټ را بند شي. فکر وکړه دې ځای نه تر کیلومتره پورې دا دغسې دا سیند دغسې را بهیږي نو مفته کې دا بند جوړیږي که نه. الله دې زموږ ستاسو حکومت پایداره کړي دولت او په خپلو پښو ودرېږو اقتصاد مو جوړ سي نو زموږ د هر ولایت سیندونه چې دي هغه زموږ د همغه ولایت لپاره بلکې نږدې ولایتونو ته به هم کافي وي. دا اوس کلاګوش ته هغه به تاریخ کې اورېدلی که نه امیر حبیب الله خان چې چېرته هغه سوی و وژل شوی و هغه دلته چکر ته راته که نه. نو دا ولایت واقعا دا ساحه چې ده دا کلاګوش دا د نورګرام د الینګار ولسوالۍ لغمان نه مخکې چې الینګار ولسوالۍ بیا نورګرام راځي دا اوس د غربي نورستان په نوم یادېږي. نو دلته چې راشئ دومره خوندور ځای ده. ګوره تاسو وګورئ دا فکر وکړه چې کم تر کمه 4-5 متره خو دا ژور ځای او سپین ښایسته اوبه د څښلو اوبه که نه. داسې نشته چې دا سیند پورته ځای کې پیپونه د تشنابو ورته یا مثلا نور ګنه هغه چې کم ځای کې د اوبو سرچینه اخلي او همغه ځای نه دا صفا دي کلي او کور هېڅ نشته. نو دغه ساحه مې ولیدله داسې ښکاري دغه ځای کې یو پل جوړ سوی دی ډېر ښایسته د سیاحت لپاره بهترینه ځای دی. دې خوا ته تاسو ښکارې داسې طبیعي سم داسې چا خبره جهیل غوندې دی ښه دا اوبه دلته جمع کېږي 2-3 متره 4 متره تر تقریبا 15 متره پورې ژوروالی لري. زه خپله په داسې ځای کې ولاړ تاسو ته ښکاري چې ډېر خوندور ځای دی. تیاره داسې چوکۍ دي که نه دې ځای نه ډېر ښایسته هغه ډایان هم وهل کېږي حتی هغه پول هم سړی راخیز وهي چې تاسو ته ښکاري. دې طرف ته هم دا ځایونه دغسې جوړ دي ورته. نو راځئ چکر ته راځئ لږ اوس خو روژه ده هوا چې ښه سوه راشئ له خیره دې خوا ته هم بهترینه د سیاحت لپاره ښایسته ځایونه دي. هغه ځای کې صوفه ده ځای هوار دی کوی چې دې کې ولامبې ټوپ ځان سره راوړئ چې بغیر د ټوپه دا ځای لږ زره ما لاس شخصو بخیر بغیر د ټوپه دا ځای لږ زره سخت تمامیږي خصوصا هغه چا چې صحیح لامبو مامبو نه زده خدای مه کړه چې بل څه مشکلو کې سره راګیر نه سي. نو راشئ چکر ته راشئ بهترینه ځای دی. زما په کور خو وینئ موږ دلته په د نورګرام ولسوالۍ کې تقریبا 400-500 کورنیو لپاره څښاک اوبه برابرې کړې او بیا افتتام وکړه. نو د نورستان خلکو خو دا پکول د هغې کلچر دی بیا موږ ته یو پکول افسر کړو. نو څنګه ښکاري پکول خو ماشاءالله ښه ده که نه خو لږ غټه ده. نو بهترینه ځای دی راشئ چکر ته راشئ سیاحت ته راشئ ساعت به مو تېر شي. دلته دیګ او هر څه لپاره ځای شته. دا تیږو ته وګوره داسې قسم رګونه پکې دي. نورستان هم بیروج لري فکر کوم ښکاري ته. نو راشئ چکر ته راشئ سفر وکړئ خوند واخلئ ټول عمر کار او دا شی هم نه کېږي که نه. بهترینه ځای دی. دې خوا هم ښایسته غرونه دي. هغه شاته زما تاسو د هغه وینئ غر درته ښکاري ودرېږه هغه یو ځای دی لکه په لاس چې چیندل شوي وي هغه کلیپ درته اچوم ډېر ښایسته دی ګران خوند ترې واخلئ وګرځئ. اوس به زه دلته څنګه ښایږم هغه پورته ځای باندې به لاړ شم. نو ښایسته ځای دی ښه دې ځای نه تاسو ته ښکاري ودرېږه یا ربه زه یو تیږه درته پکې واره کړم خم نه ده خو بیا هم دومره ژورې اوبه دي ګوره ښه زما دا لاس کې تیږه ګورئ ښه ګوره ورته سم بیخي ژور ځای دی. نو راسئ چکر وه دا ګوره دلته صفا ځای دی کوی چې دې کې دیګ ویګ وکړي حتی خیمه ووهئ هغه ځای کې دیګ وکړي هغلته هم ځایونه شته. سړک تر دې ځای ډېر بهترینه سړک دی واړه موټر هم راتلی سي او یو لار هغسې بیا نو هغه ته تللی پشهګر ته که نه هغسې مخکې هغه لار ده او دا لاره بیا هلته جدا شوې ده. داسې راځي تر سراچي او دا موټر هم راتلی سي کورلای هم راتلی سي. راسئ چکر وهئ دې خوا هم ښایسته غرونه دي خو بهتره خبر دا ده چې انټرنیټ پکې کار نه کوي لږ به سکون و اطمینان وي. راسئ بېغمه بېدرده. نو دا ځای مې ولیده خوښ مې شو ویډیو مې سره شریکه کړه او که ستا هم څوک خوښه وي ویډیو سره خپره کړئ تر څو پورې ځینې بنډارو والا شته دي چې کار ډېر وکړي هفته کې بیا جمعې پنجشنبې ته ځان رارسوي. نو راشئ چکر راووهئ ساعت به مو تېرېږي صحیح ده. دې خوا وګوره څومره غټ غرونه دي که نه د پر سر کې ښکاري درته هلته ګوره کله سړی سوچ وکړي الله تعالی هغه لرګي هم شته دي ښه ګوره لرګي مرګي هم شته دي الله تعالی هغه
عجیبه خلقت دی که نه انسان ځان ته چې کله وګوري یو مقام و چوکۍ بیا نور څوک نه ویني خو د الله تعالی دا خلقت ته چې وګوره د انسان دا ضعیفه بدن ته چې وګورې طبعا سړی بیا لږ سوچ کې کېږي دا خواته ښکاري غاړ غاړ غرونه ټول مونږ به په دې لار ځو یو کلي ته زلزله شوې وه اوبه راغلې وې تقریبا 15-16 کورونه هغه کړي وو ړنګ کړي وو کسان هم شهید دغه له منځه تللي وو نو هغې لپاره به ګورو سروې وکړو که ممکن وه کورونه به جوړ کړو هغه سیند دا بل طرف ته دی